د کندوز ولایت صنعت او سوداګري ریاست په نوښت د دغه ولایت د کوچني او منځني کچ سوداګرو ترمنځ ګډه مشورتي ناسته ترسره شوه. دغه مشورتي ناسته د کندوز صنعت او سوداګري ریاست لخوا له یو شمېر ملي او بین المللي مؤسسو سره په ګډې همکارۍ جوړه شوې وه چې موخه یې په دې ولایت کې د سوداګرو ملاتړ او د کورني تولیداتو د کچې لوړتیا په تړاو د خلکو نظرونو راټولول ښودل شوي. اینا اگر اقتصاد یک چیز کمک اقتصادی به اینا باشه یا یک مالت اقتصادی داشته باشه اینا از هیچ چیزی کم نیست. الحمدلله فابریکات ما بسیار کارهای بزرگ را انجام داده، مثل پروسسی برنج، پروسسی چیز تولید آرد و الحمدلله به خود من خودکفاییم در کندوز. هدف اساسی ما این بود که ما بیایم ولایت کندوز و همراه از نزدیک ببینیم، نظریاتشان ببینیم، بگیریم، پیشنهاداتشان بگیریم و به خاطر از این در کل به خاطر سکتور خصوصی ما چی کارهای کرده میتونیم از اینا شنیدیم و بعد از این نشست مشورتی ما تمام فعالیت های خود به اساس نیازمندی های اینمی تجاران و صنعتکاران ولایت کندوز پیش میبریم. له دې سره د ناستې ګډونوال د اسلامي امارت سیمه مسؤلینو او همکارو مؤسسو هڅې ستایي او د کورنیو تولیداتو ودې په موخه د کوچني او منځني کچ سوداګرو ملاتړ او هڅونه یو اغیزناک ګام یادوي. هدفش نمی بود که اقتصاد ما را بلند ببره و همراه ما کمک کنه. بعضی مشکلات های ما داشتیم برشان نوشته کردیم اگر اینا کمک کنند. از قبیل لوازمی که فابریکا ضرورت دارد، پول نقدی است، بعضی شرکت ها از ورشکست است، بعضی فابریکایی است که مواد اولیه دارند تولید میکنند، کمبود جای دارند، کمبود سامان آلات دارند. دیگر خاص ما از امداد رسان کمک هایی که به خاطر تجاران میکنند، شرکت ها باید همچنین وسایل لوازمی که اینها ضرورت دارند باید برآورده بکنند. د اقتصادي چارو کارپوهانو په باور دغه ډول مشورتي ناستې د سوداګرو هڅونې سربیره د کورنیو تولیداتو د ودې او ملاتړ په برخه کې یو اغیزناکه چاره تمامېدای شي.